أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تروا آیات سندی کتلی ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى سخر لكم مسخر کړي دي تابع کړي دي تاسو د پاره ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي واسبغ علیکم او دو پورا کړل په تاسو باندې نعمه خپل نعمتونه یا د پوره در اور سوال تاسو ته خپل نعمتونه ظاهرتا و باطنتا خکارا او پټ ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک یجادل فی الله چې بحث کوي د الله په حق لا بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدن او بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د روخانه کتابنا واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا ما انزل الله چې تابعداریو کې تاسو د هغه سو چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى قالوا نويدي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا بلکې مونږ تابعداري کوو د هغه سو چې مونږ دي مونږ پاغه باندې پلاران خپل او لو کان الشیطان آیا اگر که شیطان يدعوهم رابلی دوی الى عذاب السعير د عذاب د بلکړې شوی اور طرف ته عذاب د دوزخ طرف ته ومن يسلم وجهه او سوق چې اوس پاریخ خپل مخ سوق چې اوس پاریخ خپل رضا الى الله تبارک وتعالى تا وهو محسن او دی نیکی کوونکی وی فقد استمسك نو په تحقیق سره د منګولې او لګولې بالعروه الوثقا په کړۍ مضبوطه وإلى الله او د الله تبارک وتعالى طرف ته عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی ومن كفر او څوک چې کفر وکړي فلا يحزنك كفره نو غمجن دي نکړي تا د هغه کفر الینا مرجعهم زمون طرف ته د دوی واپس راتلل دي فننبئهم بیا بمون خبر ورکو دوی ته بما عملوا په هغه څه چې دوی کړی وي ان الله بشک الله تبارک وتعالى علیم بذات الصدور خپوه دی په رازونو د سینو نمتعهم مونږ به فائدہ ورکړي دي تا قلیلا لگا ثم نضطرهم بیا بمونږه او شړو دوی الی عذاب غلیظ سخ عذاب تا ولئن سالتهم او کچرت تپوسو کې د دوینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه ليقولن الله نخامخا دی بوي الله قل الحمد لله او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ټول تعریفنا الله لري بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوینا نه پوهیږي لله ما فی السماوات والارض الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي ان الله هو الغنی الحمید بشک الله تبارک وتعالى بنیاز او استایل شوی دی ولو انما فی الارض او کچره انما فی الارض بشک هر هغه سوچ پزمکه کی دی من شجرتين د اوننا اقلام قلمون شي والبحر او دریابونه يمده یعنی والبحر او دریابونه صحیح شي يمده چې مدد وکړي د دې من بعده پس د دینا 7 ابحر و دریابونه ما نفدت کلمات الله نو ختم بنشي خبره د الله تعالی ان الله عزیز حکیم بشک الله تبارک وتعالى غالب دی او حکمت والا دی ما خلقکم ندی پیدا کول استاسو ولا بعثکم او ناس تاسو دوباره را ژوند کول الا كنفس واحده مگر پشان د یو تن ان الله سمیع بصیر بشک الله تبارک وتعالى اوریدونکې او لیدونکې دی علم تر آیات ندی کتلی ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى یولج الليل داخلوي شپه فی النهار پورس کی و یولج النهار او داخلوي ورځ فی الليل پشپ کی وسخر الشمس والقمر او د تابع کړي دي نور او سپوږمۍ کل یجری هر یو روان دی الی اجل مسمن تر نیټه خپل پوری تر نیټه مقرره پوری وان الله بشک الله تبارک وتعالى بما تعملون په هغه سوچ تاسو کوي خبير خبردار دی ذلك بان الله دا زکه چې بشک الله تبارک وتعالى هو الحق هم دی حق دی وان ما يدعون من دونه او هغه سوچ دوی بلی سوا د دنا
الباطل هغه باطل دي وان الله او بشک الله تبارک وتعالى هو العلي الكبير هغه اوچت او لوی دی